امپیریټیو سنټنس امپیریټیو سنټنس ته په اردو کې جمله انشائیه ویلی کیږي. Imperative sentence, a sentence which contains some command, prohibition, request or advice. هغه سنټنس هغه جمله په کوم کې چې د څه کار حکم وشي یا د څه کار نه منع وشي یا چاته درخواست وشي د څه په باره کې او یا چاته نصیحت وشي، نو دې جملې ته به موږ امپیریټیو سنټنس وو. امپیریټیو سنټنس هغه سنټنس دی په کوم کې چې د کار حکم وشي یا د کار نه منع وشي یا چاته نصیحت وشي او یا چاته درخواست وشي. دې سنټنس ته به موږ امپیریټیو سنټنس وو. کمانډز ویل کېږي حکم ته. فار ایگزامپل ګیټ آوټ اف د روم، وځه د دې کمرې نه، دا حکم وشو که نه، دا زموږ سره امپیریټیو سنټنس شو. خو دلته پکې حکم راغلی نو دا پکې زموږ سره کمانډ امپیریټیو کې کمانډ سنټنس. اوپن د ډور، دروازه کولاو کړه، نو دا هم حکم دی. کم هیر، دلته راشه، دا هم زموږ سره کمانډ دی. بل پروهیبیشن ویلی کېږي منې ته، د یو څه کار نه منع. ډو ناټ ډو دس ورک، دا کار ونه کړي، دا کار مه کوه. ځینې خلک چاته ویلی که چې دا کار ونه کړي، ګورې دا کار مه کوه، نو انګلیش کې دا سنټنس ویلی شئ. ډو ناټ ډو دس ورک، دا کار مه کوه، یا ډو ناټ ډو دیټ ورک، هغه کار مه کوه. دا زموږ سره پروهیبیشن شو. بل زموږ سره دی کې ریکویسټ، د چا نه درخواست کوي، لکه پلیز الاو می ټو گو، مهرباني وکړه ما ته اجازت راکړه چې ځم، دا زموږ سره یو درخواست دی. بل پلیز لیټ می آی گو، مهرباني ما پرېږده زه ځمه، دا هم زموږ سره یو درخواست دی. پلیز سبسکرایب مای چینل، نو دا هم یو درخواست دی، لکه زما چینل مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ، نو دا هم یو ریکویسټ دی، امپیریټیو سنټنس دی. بل پکې دی زموږ سره ایډوایس نصیحت یا چاته نصیحت کول، لکه ډو ناټ ټیل ا لای، دروغ مه وایه، جھوٹ مت بولو، دروغ مه وایه. ریسپیکټ یور ټیچر، د استادانو احترام کوه، عزت کوه. ریسپیکټ یور پیرنټس، د خپل مور او پلار یعنی والدینو احترام عزت کوه. دا زموږ سره ایډوایس دي. ډېر ایډوایس هم نور شته، خو امپیریټیو سنټنس زموږ سره به څه وي، دا به زموږ سره د بیس فارم اف د ورب نه شروع کېږي.